ظلم شوی دی ډېر زیات جبر شوی دی موږ په دې خاوره باندې کله راولور لګولي یو کله دلته میجرانو دي کله د کرنل امان شاګردان دي کله د حمید ګل مرسیان دي کله بل ځای کله بل ځای دلته چې هر چا دوه ګوته زور موندلی دی یو پښتون یې دګولی دی یو پښتون یې مړ کړی دی یوه پښتنه مور یې ژړولې ده ای ولسه ستاسو نه تپوس کوم ستاسو د مړي تپوس چا کولو ستاسو د وچ سړي تپوس چا کولو ستاسو د لږ منځ تپوس چا کولو همدې کې پي ټي ایم نه کړو همدې کې د ژوندل غورځنګ وکړو د خلک وایي په پښتنو کې صبر نشته جنګجو دي د راولمر په شان کافر ته تا ته وخت درکړی دی چې سزا ورکړه او دا یې دغه درته ګوري تاسو راته وښیئ د ارمان لوڼي انصاف وشو که نه وشو دا ریاست تاته انصاف نه درکوي تاسو ماته وښیئ د ونس وعده خو مو هېر شوي نه وي هغه انصاف له پاتې دی که رس په دوی باندې د غړ کمر ورځ دا پښتانه هر څه به وکړي هر څه به ورور شي لېوني به شي هم خو د غړ کمر یاداشت کې له ذهنونو نه وځي ته ستا په دې خاوره باندې توی شوې وینه خو پرېږده د زمن دیوه یوه اوښکه ده که سند وکړه اوښکه ته وبکوږه د دې خاورې سره غداري کړې ده تا سره موږ کله هم دلته په دې خاوره ښه نه شو کولی ای ملګرو د غداریو د لفظ نه رایاد شول چې تر څو د دغو جرمنانو د دغو مفاد او زما د خاورې مفاد مختلف وي او یو بل سره په ټکر شوي تر هغې پره د دوی سره وفاداري د خپل قام سره غداري ده او د خپل قام سره وفاداري ده د دوی سره غداري وي موږ ټول غدار په دې لهجه یو اوږه او فخر ته کوو په دې غداري باندې چې موږ یې د خپل قام او د خپل وطن دپاره کوو پنجاب ته خدای پاک د روزګار دپاره دوی ته غنم ورکړي دي زما غرونه غنم نشي کولی خو په غرونه باندې لاندې په غرونه لاندې دوی ته خدای مدنیات ورکړي دي خو چې کوم د پنجاب غنم دي ریاست ورته وایي چې ستا چې کوم د روزګار سامان دی هغه د ستا وي خو چې کوم د پښتنو وسایل دي مدنیات دي هغه ورته وایي چې ما ته به د ریاست وي د ده چې کوم د روزګار سامان دی هغه د ده دی خو زمونږ چې کوم د روزګار سامان دی هغه بیا موږ ته نه راکوي هغه بیا د ریاست په نام باندې د پاکستان په نام باندې زمونږ نه لوټي دا پاکستان دا اوس خو پاکستان نه دی بلکې پنجاب دی پنجاب اوس پاکستان